السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، نن په دغه ورځ باندې یا په دغه څو ورځو کې یو ټرینډ چلیږي په سوشل میډیا باندې چې په هندوستان کې د کیرلا یو شخص دی چې شعیب چتر نامې ده. هغه د هندوستان نه مکې معظمې ته حج د پاره پیدل تللی و. آیا د پاره په دغه نن سبا زمانه کې حج د پاره پیدل تګ دا جایز دی او که نه؟ ځکه چې په هغه زمانه کې خو به سورلو کمی و، دغه شان د سهولیات نه و. اوس زمانه کې هر قسم سورلی شته، هر قسم سهولیات شته. آیا په دغه زمانه کې یو انسان حج د بیت الله شریف ته پیدل باندې تللی شي او که نه؟ او کله چې دغه انسان لاړ شي په دغه پیدل باندې دته هغه اجر او ثواب ملاویږي او که نه؟ ګران کتونکو، الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې په سورة الحج کې آیت نمبر 27 کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظیم. الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته فرمایي چې ابراهیم علیه السلام مبارکه دغه خلکو ته اذن یعنی اعلان وکا او دغه خلکو ته وایي چې تاسو را درومئ د پاره د حج د بیت الله شریف پیدل باندې او یا په هغه اوخ باندې چې هغه کمزوري وي د هغه لرې لرې ځایونو نه. یعنی الله جل شانه په دغه قرآن عظیم الشان په دغه آیات کې پیدل باندې حج د بیت الله شریف ته د تګ کولو هغه ذکر کړی دی. نو یعنی په نن سبا زمانه کې چې ډېر سهولیات موجود دي، یو انسان پیدل باندې حج د بیت الله شریف ته تللی شي، بالکل تللی شي. لکه څرنګه مسند البزار یو حدیث مبارک روایت کړی دی. حضور نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای او راوی د دې حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. د مبارک فرمای چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل هر هغه انسان چې هغه په سورلې باندې حج د بیت الله شریف ته لاړ شي، نو دغه کومه سورلې چې کوم قدم اخلي، الله جل شانه به دغه سورلې په هر قدم باندې دغه حاجی ته او یا نیکي ور نصیب کی. او په همدغه حدیث کې مزید نبی علیه السلام مبارک فرمایي او که چېرته یو انسان پیدل باندې یعنی بغیر د سورلې نه په خپلو خپو باندې پیدل باندې دغه انسان حج د بیت الله شریف ته لاړ شي، الله جل شانه به دغه انسان ته د هر قدم په بدل کې 700 د حرم شریف نیکي ور نصیب کی. په دغه وخت کې صحابه کرام عرض کړو: یا نبی الله، دغه حرم شریف نیکونه څه مطلب دی، څه مراد دی؟ حضور نبی کریم علیه السلام مبارک ته فرمایل چې یعنی د حرم شریف یو نیکی دا په 1 لاک باندې ده. نو همدغه رنګ چې کوم یو انسان 900 نیکي د حرم شریف په یو قدم باندې واخلي، یعنی مطلب دا چې 900 لاکه نیکي به الله جل شانه دغه انسان ته په یو قدم باندې ورکوي. نو دغه کم ملګري چې بابا افغانستان کې په سایکل باندې تللی یا کم ملګری چې پاکستان په موټرسایکل باندې تللی یا کم ملګری چې هغه هندوستان پیدل باندې تللی، دوی دپاره دا د فخر خبره ده، د اعزازیه خبره ده. او الله جل شانو دوی ته ډېر عزت او مقام ورکړو، ځکه چې تاسو په خپله په سوشل میډیا باندې کتلی وي چې هغه څومره ټرینډ دی، هغه څومره وایرل شوی دی. او الله جل شانو هغه ته څومره عزت او مقام ورکړی دی. که پاکستان ته راغی، پاکستان باندې لو دلته چې د خلکو د هغه استقبال کړی دی. که هغه ایران ته تللی، په ایران کې خلکو استقبال کړی دی. که هغه کویت ته تللی، په کویت کې خلکو استقبال کړی دی. او که هغه خپلې کنټرۍ ته خپل هندوستان ته داخل شي، په هغه هندوستان کې خلکو په هر ځای کې په هر مقام کې، که هغه نارینه دي، که هغه زنانه دي، که هغه ماشومانان دي، که هغه پولیس دي، هر څومره خلک چې دي هغوی عزت کړی دی. نو الله جل شانو چې چاته عزت ورکوي، نو هغه ته دغه شان دی ورکوي. که هغه هیڅ شی نه خو بلکې د الله جل شانه هغه مکې معظمې بیت الله شریف ته د پیدل باندې تګ وکړلو، نو الله جل شانو ته یو لوړ مقام ور نصیب کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.